د رومیانو په نوم خط 14 باب. زه تاسو ته د فیبې چې زمون خور او د کنخریت د جومات خدمتګاره ده سفارش کوم چې تاسو هغه د مالک په یووالي کې داسې قبوله کوي لکه چې پاکانو ته پکار دي، او په کوم کار کې چې هغه تاسو ته محتاج وي د هغې مدد وکړئ، ځکه چې هغه هم د ډیرو مددګاره وه بلکې زما یې هم مدد کړی دی. پرسکله او اکویلا ته مې سلام وایي. هغوی په مسیح کې زما د کار ملګري وو. هغوی زما د ژوندانه د خاطره خپل ځانونه په خطر کې هم اچول، او نه صرف زه بلکې د غیر یهودیانو ټولو جماعتونه د هغوی شکرګزار دي. او هغه جماعت ته مې هم سلام وایي کوم چې د هغوی په کور کې دی. ګران اپینتوس ته هم زما سلام وایي چې د مسیح دپاره په آسیه کې لومبی ایماندار سړی دی. مریم ته مې سلام کوي چا چې ستاسو دپاره ډیر ځان کړولی دی. اندرونیکوس او یونیاس ته مې سلام وایي. هغوی زما وطني دي او ما سره قید شوي وو او په رسولانو کې نومیالي دي، او زما نه یې لومبی په مسیح ایمان راوړی وو. امپلیاتوس ته مې سلام وایي چې د مالک له خاطره په ما ګران دی. اوربانوس ته مې سلام وایي چې د مسیح په خدمت کې زموږ ملګری دی، او په ما ګران ستاخوس ته مې سلام. او په مسیح باندې په ایمان کې ازمایلی شوی اپیلیس ته مې سلام وایي. او د اریستو بولس د کور خلکو ته مې سلام وایي. زما وطني هیرودیون ته سلام، او د نرکس د کور هغه خلکو ته سلام چې د مالک سره یووالی لري. ترفینا او ترپوسه ته سلام ورکوي چې د مالک دپاره خواري کوي، او هم خوږې پیریس ته سلام چې د مالک دپاره ډیره خواري کړې ده. او روفوس ته سلام چې د مالک غوره شوی دی، او د هغه مور ته چې زما هم مور ده سلام وایي. اسونکریتوس، فلیګون، هرمیس، پتروباس، هرماس او هغه رونو ته چې د هغوی ملګري دي سلام وایي. فیلولوګوس او یولیا او نیریوس او د هغه خور او اولمپاس او ټولو پاکانو ته چې د هغوی سره دي سلام وایي. او په خپلو کې یو بل په پاکه مینه ښکل کوي او یو تر بله سلام وکوي. د مسیح ټول جماعتونه درته سلام وایي. نو اوس ای ورونو، زه تاسو ته دا خواست کوم چې کوم خلک د هغه تعلیم برخلاف چې تاسو حاصل کړی دی د بې اتفاقۍ او د تندق خوړلو سبب کیږي هغه په نظر کې ساتئ او ځان ته ساتئ، ځکه چې داسې خلک زموږ د مالک مسیح خدمتګاران نه دي بلکې د خپل خېټې خدمت کوي، او په خوږو خبرو ساده خلک دوکه کوي. ځکه چې ستاسو فرمانبرداري په ټولو خلکو کې مشهوره شوې ده. ځکه زه ستاسو په هکله خوشحاله یم، خو غواړم چې په نیکۍ کې هوښیاران شئ او د بدۍ نه ځان ساتئ. او خدای چې د سلامتۍ سرچینه دی هغه به ډیر زر شیطان ستاسو د خپو لاندې چخڼي کړي. زمونږ د مالک عیسی مسیح فضل دی تاسو سره وي. زما ملګری تیموتیوس او زما عزیزان لوکیوس، یاسون او سوسیپترس درته سلام وایي. د دې خط کاتب ترتیوس تاسو ته په مالک سلام وایي. ګایوس چې زما او د ټول جماعت قربه دی تاسو ته سلام وایي. اراستوس د ښار خزانچي او ورور کوارتوس درته سلام کوي. زمونږ د مالک عیسی مسیح فضل دی تاسو ټولو سره وي. آمین. راځئ چې د خدای حمد و ثنا ووایو. هغه تاسو په ایمان کې مضبوطولی شي لکه چې د عیسی مسیح د زیري په مطابق چې زه اورم. له دې نه علاوه د خدای په کشف کې همدغه پټ مقصد دی. هغه کشف د ډېرې مودې راسې پټ و، خو اوس څرګند کړی شو، او ازلي خدای د نبیانو د کلام په وسیله هغه ښکاره کړی دی د دې دپاره چې د هغه د حکم په مطابق ټول قومونه د ایمان راوړلو سره د هغه تابع شي. د هغه واحد خدای چې په هر څه پوهیږي د عیسی مسیح په وسیله تل تر تله لوی وي. آمین.